تازه تکړه. الحمدلله. دا څنګه جنرال صاحب یو څو ورځې وشوې تا د پی ټي ایم دغسې پسته پسته کې ورپسې لګیا یې او خلاف دغې کې ته د کوم ځای؟ زه د صوابۍ. صوابۍ پی ټي ایم په کوم کال کې جوړ شو؟ پی ټي ایم یا 2018 او یا 19 ولې 18 کې پیکار شروع سو 19 کې جوړ شو کنه. بس جوړ شم دغه کې وختونه وکنه. صوابۍ کې انګور کیلو څو دي؟ صوابۍ کې انګور دي داسې 100 او 110 او 110 روپۍ. ولا کې خلی ته واچي 100 نم دغه کسي دي. بینډۍ دي داسې 50 او 60 روپۍ. 50 او 60 چی شته وایي؟ 50 او شپېته. دعوه د منظوري پښتون لري او 50 او شپېتو ته 50 او 60 وایي. نه خو داسې ده که نه جنرال صاحب 45 چې زمونږ دا یو میجر اوس په ټول افغانستان باندې باچایي کوي. کم میجر؟ میجر هیبت الله. ګوره ته غلخور زمونږ یو میجر ګوره جنرال ګوره غلخوره ګوره د ناس سړي زه 50 او 60 او 45 کې دا 45 دی تا په دا 47 کې د روح همه رنگ دی ورک شه مردار خوره خپله له قرضو د لاسه د وروره ګله شیخ خو وینې منځ کوي منځ رنگ دی ورک شه پی پی مرۍ ته درسه مصرف امکاني شاهینه دغه ته ورته ووایه مذهب یې زه پیدلم خو څه وکړو. دا دوی موږ ته وایي د میجر بلای در وګرځئ اولې چې نوم اخلئ او داس کوئ او میجر دلته خبرې وکړي. او میجر د دوی 2000 میجران په یو ټلیفون ټرامپ ته ټولې اډې ورکړلې. دا څه رقم وای نو د دوی میجرانو خبرې دلته جنرال صاحب چې موږ خو دغه د 1 اکتوبر په خاطر باندې نن لایف هم نیولی وو خو دلته دا خبره د تا په لایف کې به زه دا یوه خبر ورته وکړم. کله چې امریکایانو له دغه ځایه ماتې وخوړله او په تېښته سول دوی د جنرالانو د دوی ډګروالانو د دوی کرنیلانو نورې ښځې نه غوښتلې امریکایانو وایي د کرنیلانو لورانې به راولئ دلته به یې موږ ته ګډویه. هغه د کرنیلانو لورانې یې ورته راوستلې هغه یې هلته په هغه کې ورته ګډولې او په غاړه کې د امریکایانو په غاړه کې د دوی د کرنیلانو لورانو هغه وراچول دغه غاړکۍ یې په غاړه کې وراچولې. دوی راجګېږي بیا د موږ په هېواد باندې خبرې کوي. هغه فایز حمید چې دلته چای چکلو یا چای هم له غلو ورته شوروا که بس روزانه به دا خوله وهو هغه ده. دوی د طالب سره خبرې نه کوي. دوی د خپلو کرنیلانو سره د خبرې وکړي. شیخ پنچري نیسې دغلته بل جمعیت والا راغله نن مې جنرال صاحب هغه وکړه څه ورته د خپل ځای مې بدل کړ لږ ریلاکس ولم دا څو میاشتې ډېر په عذاب ولم نو دلته نږدې مې ځای پیدا کړ و جومات هم نږدې 5 وخته جمع هم کوی سم شکر ده لږ هغه د بزرګ له هغه ځای ووتلې له هغه ځای نه مې ځان راوباسم راوغواړه جنرال صاحب کوم ښکار به نه نن ډېر سخت خمار یم دومره څوک مې نه دي ټاکولي ولا یاره په دې هغه باندې شروع که شاهین باندې ودرې او مولانا